سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. رادیو کې چې روغ به وئ راته. دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې کامیا هوایي شرکت ځینې پروژونه شروع کوي ابوظبي ته. نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکړم چې آیا دا پروژونه حقیقت لري او که نه، که یې لري کومو کسانو ته به پکې اجازه ورکړی شي. نو هیله لرم چې تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. ښه، اول خو بخښنه غواړم د زکام له وجې به زما اواز سم نه وي، خو خیر چون دا ویډیو ضروري وه نو دا ما خو وبلله چې ویډیو درته پې برابره کړمه. دوستانو کامیر هوایي شرکت تایید کړي چې دوی به په اونۍ کې د کابل څخه ابوظبي او ابوظبي څخه کابل ته پروازونه شروع کوي، کوم چې لومړی پرواز به د دې میاشتې په 20 تاریخ ترسره کیږي. دغه پرواز کې هغو کسانو ته اجازه ورکوي څوک چې اماراتو اقامه ولري، هغه په سیستم کې فعال وي او دغه ترڅنګ جوازاتو په ویب سایټ کې شنیخان ورکوي. بل ترانزیت مسافرین، کوم چې ترانزیت مسافرین هغه مسافرین دي کوم چې کابل نه ابوظبي ته او ابوظبي نه نورو هیوادونو ته ځي، هغې ته ترانزیت ویل کیږي. نو دغه مسافرین باید د دریم ملک کنفرم ټیکټ ولري او بل باید په سی ټي لیبارټرۍ کې پی سی آر یا د پوزیټ ټیسټ وکړي، کوم چې به 48 غنټو څخه زیات وخت نه وي پې تېر شوی. دغه د دوی ریکوایرمنټ دی. ښه، د اماراتو مسافرین چا باندې چې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی، که څه هم اماراتو حکومت دې کسانو ته اجازه ورکوي، خو بیا هم کامیر هوایي شرکت تر اوسه پورې دغو کسانو ته ټیکټ نه دی ورکړی. دوی دا ویلي چې موږ دې باره کې کم معلومات نه لرو، موږ به ایمیل کوو اماراتو حکومت ته، هغه چې موږ ته کنفرم جواب راکړي نو بیا به دې کسانو ته موږ ټیکټ ورکوو. ټیکټونه اوس مهال صرف د دوی په مرکزي دفترونو کې ورکوي کیږي، کوم ځای کې چې د دوی مرکزي دفترونه دي، که هغه کابل دی، کندهار دی یا ځینې نور ولایتونه، خو چېرته چې د دوی مرکزي دفترونه دي د هغې ځای نه به تاسو د دې پروازونو ټیکټ اخلئ. نن زیات شمېر وطنوالو ټیکټونه واخیستل، د کوم تاسو سکرین باندې هم ښکاري 20 تاریخ پرواز خو زما په خیال چې فول شوی دی، خو 28 کې شاید ځینې کسانو لپاره ځای وي. ستاسو واړو څخه مې ښه اراده ده مخکې دغو دفترونو ته د ورتللو څخه د دوی سره کانټیکټ وکړئ، دوی ته ټلیفون وکړئ چې ټیکټونه شته که نه، که یي نو بیا ورشئ او که نه نو بیا ځانونه مه ور تکلیف کوئ. دا کوم چې تاسو ته ښکاري دا د دوی ځینې دفترونو ټلیفون شمېرې دي. زه به یو لینک هم در سره شریک کوم، کوم چې هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو د کامیر چېرته چې دفتر دی د دوی د ټلیفون شمېره او اډرس په هغه ویب سایټ کې شته، هغې له لورې هم تاسو ورسره تماس نیوی شئ. بل را به شو چې آیا د پروازونو حقیقت لري او که نه. دوستانو دغه پروازونه خو په خپله کامیر تایید کړي دي. د هغې ترڅنګ چې ما کابل هوایي ډګر ځینې کسانو سره تماس ونیو، دوی هم راته تایید کړه چې کامیر هوایي شرکت به دغه پروازونه ترسره کړي او د هغې ترڅنګ دا خبره هم راته وکړه چې انشاءالله راتلونکې 10-12 ورځو پورې به نارمل پروازونه هم شروع شي. خیر ګورو به چې څنګه کیږي، خو د کامیر کم پروازونه چې دي دا خو تر اوسه پورې حقیقت لري. که بیا هم کومه ستونزه څه پکې رامنځته شول نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیب وئ، انشاءالله زه به بیا خبره وکړم. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښه او آباد اوسئ.